خویندرونو سلامونه او مینه ښاد او آباد اوسئ. تاسې به هم اورېدلي وي چې نن د مورنۍ ژبې ورځ ده. ډېرو خویندرونو په دې باندې خبرې کړي، په جریان کې نه ځم، خو د مورنۍ ژبو معنا دا یوازې نه ده چې موږ او تاسې په خواله رسنیو باندې دا ویډیوګانې ډکې کړو او ووایو چې البته ګټه لري. ډېر ملګري خویندرونه د دې نه خبرېږي چې پښتو سره به جنت ته ځم او پښتو د هغې هر ژبه ده او داسې نور. سمه ده، دا هم ښه خبره ده. قدرمنو، تر څو پورې چې موږ او تاسې په خپلې مورنۍ ژبه باندې تعلیم ونه کړو، په مورنۍ ژبې باندې خبرې ونه کړو، لیک لوست ونه کړو او هر څه زموږ او ستاسو د ژوند سره چې تړلي دي په پښتو ژبه ونه کړو، بریا ناممکنه ده. که څه هم اوس ډېرې هیلې راټوکېدلې دي په دې 3-4 کاله کې چې ځوانان بیدار شوي خویندرونو اوس پښتو که څه هم ماته ګوډه لیکي او ډېرو خو بیخي سمه زده کړې ده چې ډېره د ویاړ خبره ده، خو بیا هم موږ او تاسې باید لاس په کار شو او موږ او تاسې باید تعلیمي نصاب چې دی په پښتو ژبه کړو. په پښتونخوا کې او لر او بر چې کوم دي مشران، د دوی نه هیله کوو چې پښتنو ته تعلیمي نصاب چې کوم دی په پښتو ژبه شي. یو چې موږ او تاسې وګورو زموږ او ستاسې ماشومان چې 3-4-5-6 کاله په کور کې وي، هغه پښتو زده کړي، کله وړې وړې خبرې پښتو کوي، نو بیا چې کله هغوی ښوونځیو ته تګ پیل کړي نو بیا په هغې ځای کې ورته یا فارسي او یا اردو یا نورې ژبې داسې وي نو هغه اریان شي چې اوس زه څه وکړم. د دې نیم ژوندم نه په ښوونځیو کې خو 8 ساعته زیات نه زیات وي، نو 8 ساعته د ده په هغه زده کړې کې تېر شي، بیا چې کور ته راشي 14 ساعته دی په کور کې هماغه پښتو اوري. سړی په 2 کې اریان شي چې اوس ما څه زده کړي او در نه په هېر شو. ډېره مهمه ده چې موږ او تاسې هر څومره چې کولی شو سر دننه باید موږ او تاسې که غواړو څنګه چې موږ او تاسې وایو، موږ او تاسې باید په پښتو سمې خبرې، صحیح خبرې، ګډې وډې نه، ګډه وډه پښتو نه، سمه پښتو پیل کړو. یو کام چې ورکېږي په ژبه ورکېږي. کله چې د کام نه ژبه ورکه شوه، ژبه یې سپکه کړه، دا کام ورکېږي او دا کام سپکېږي او د منځه ځي، او ژبه چې کله د منځه لاړه دا کام په خپله ځي. موږ دا په خپلو سترګو باندې ولیدل. زه خو د دې شاهد یم. ما په اروپا او امریکا کې ولیدل، په نورو داسې هېوادونو کې مې ولیدل چې د هغې پلار یا مور چې دوی تللي دي اروپا ته تللي دي، هغوی خپله ژبه پرېښې ده، په نورو ژبو باندې سر شوي، د هغوی بچي اوس په پښتو باندې لیکلی، ټکی لیکلی نه شي او ویلی هم ګډ وډ. ته څه فکر کوې چې د هغوی کله اولادونه وشي، د هغوی بچي وشي، څه به وشي؟ دا د کام سره خیانت دی چې موږ او تاسې کوو. موږ د کام بچي یو، باید کام دپاره څه وکړو. پښتو ویل یا په خپلې ژبې مورنۍ ژبې خبرې کول تعصب نه دی. موږ د ټولو ژبو قدر کوو ځکه چې خپله ژبه موږ ته ګرانه ده. هر سړی حق لري چې په خپله ژبه خبرې وکړه، دا ځکه چې په خپلې ژبې باندې هر څوک ډېر ښه پوهېږي. پښتو ژبې خبرې کوئ، پښتو لیکئ، پښتو به پالئ هم ورسره. ډېر خلک وایي په پښتو خبرې کوي، پلانکي کې پښتو نشته. پښتو په نړۍ کې داسې یو ژبه ده چې هغه دننه په انسان کې ډېر څه پیدا کوي. هر څوک ځکه پښتو زده کولی نه شي، او څوک چې په معنا باندې پوهېږي هغوی خو بلکل بیخي پښتو بیا وایي نه. نو کوښښ وکړئ چې پیر او پلور کاغذونه چې کوم دي هغه په پښتو باندې وشي، پلورنځیو باندې پاس تختې چې کومې دي په پښتو باندې ولیکلی شي. اوس ډېرې داسې خبرې دي، اوس په بلوچستان کې، وزیرستان کې مثال، یا په کورم ایجنسۍ کې، په صدې کې، په بڑه چینار کې، په مومند ایجنسیو کې، یا په باجوړ کې، یا په سوات کې، یا په کوز او بردیر کې، همدغسې ورپسې راتېر شه ښکته په پېښور کې. په دې کې ما ته څه اړتیا ده چې زه په اردو ژبه باندې لیکم یا په انګریزۍ باندې لیکم؟ دا خبره زموږ او ستاسو ستونزې نشي حل کولی چې څوک په دې باندې نه پوهېږي. چې څوک نه پوهېږي ځانونه دې په پوه کړي. هلته خو ټول پښتانه ګرځي، باید ځانونه په پوه شي. سر دننه موږ او تاسې باید د
دا ژمنه وکړو چې موږ به په خپلو دوکانونو باندې د پاسه هم پښتو لیکو او چې کوم خطونه موږ او تاسې په پیر او پلور باندې چې کوم خطونه لیکو هغه هم باید په پښتو باندې شي. کوښښ وکړئ او هر څوک چې نه کوي هغه بخښنه غواړم، هغه باید خاین شمار شي، ځکه چې د قام سره خیانت، د ژبې سره خیانت د ټولو نه لوی خیانت دی. که څوک د انګلیس سره خیانت وکړي، څوک د روس سره خیانت وکړي، څوک د چین سره خیانت وکړي، څوک د پنجاب سره خیانت، هغه به نو دومره څوک ورپسې غوږ ونه ګري. خو که څوک د خپل مور او پلار سره خیانت وکړي، هغه به زما په فکر باندې ډېر غټ خاین وي. ټولې خبرې موږ او تاسې باید کوښښ وکړو سر دننه چې سمه پښتو ووایو. سمه پښتو څنګه؟ لکه موږ چې په کورونو کې خبرې کوو، ترکاریو ته، میوو ته، ډېرو سره موږ خبرې کوو. پرون ما یو چا سره خبرې کولې چې پلانکی چېرته دی، وایي تللی دی انډې راوړي. ها، تاسو دې ته فکر وکړئ، انډې راوړي. ابا نو تاسو به پوهېږئ. نو دا ځکه هغوی هغه زمونږ د کور ماشومان ځکه دغه خبرې کوي چې موږ او تاسې دا خبرې کوو. چې کله موږ او تاسې د تلیفون نمبر لیکو چې ورته یې ورکو، څوک وایي چې 0300 مخکې ورپسې 4255 73 یا څوک خو پکې وایي چې چلو 5. دا ټول موږ او تاسې یو رقم یو، که لر یو که بر یو رقم دی. ټول دا ځکه چې موږ او تاسې چې نن در په در یو، موږ او تاسې چې د چرګانو په څېر الالیږو، موږ او تاسې چې د خپل مړي د خپل رور پوښتنه نشو کولی، موږ او تاسې چې 8 ورونه او 14 تر زامن ویلاړ یو، پلار یې ویلاړ یو، تره یې ویلاړ یو، پنجابی راځي او زما په دې څټ کې خپه ایښي او راکاږي ما، ویني ما په سرک پاتې کېږي او موږ ورته ګورو. دا ځکه چې موږ کې ننګ نشته دی. خفه کېږو به نه. ځان ته وایم، بیا تاسو ته وایم، دا ځکه چې دوی موږ وپېژندلو چې موږ خپله ژبه سپکه کړله، موږ سپک شو، موږ به داسې کېږو لکه چې دا وشو. نو موږ او تاسو به څه کوو؟ ژمنه به کوو چې موږ او تاسې به په خپلې ژبې باندې خبرې کوو، سوچه ژبې باندې به د خپلو وړو سره خبرې کوو. موږ یې باید زده کړو او وړو ته یې باید ورزده کړو. د تعلیمي نصاب چې کوم دی د زده کړو په ښوونځیو کې ډېر زیات مهم دی. زه په دې کې ډاکټر خان تحریک ته ډېر 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 په ویاړ سره وایم چې آفرین او موږ د ملګري یو. په خپله ژبه تعلیم چې دی په 50 کې په 100 کې 50% ته د مخکې نه په هر څه باندې زده یې، هر څه د زده کړي. نو موږ او تاسې باید هر څه په پښتو ژبه باندې، د ترکارۍ نومونه، د میوو نومونه، په کور کې دغه ور چې دی، په کور کې دا کاسۍ چې ده، په کور کې دا چمچۍ چې ده، په کور کې دا نغری چې دی، په کور کې دا ټغر چې دی، په کور کې دا لیمڅی او بړستن چې دي، دا بالښت چې دی، دا ټول شیونه باید موږ او تاسې په پښتو باندې، دا ګومنځ ده، دا چې دی، دا ټول څه شی چې موږ او تاسې ګورو، د خپلو خوراکونو نومونه موږ او تاسې ګورو. موږ او تاسې خپل خوراکونه پرېښودل ورکېږي. خلکو په خپلو خوراکونو باندې تاسې لاړ شئ، نورو هیوادونو ته لاړ شئ، هماغه شی دی لکه زموږ د وطن چې کومه شیره وه، یا زموږ د وطن چې کوم ګونګړي و، غنم به یې ویشول یا جوار به یې ویشول، څومره یو مهم شی نه و. زموږ مور او پلار او نیاګانې د هغې کیسې چې کوله موږ پخپله چې خوړلې دي، نن هغه موږ پرېښودل ځکه چې موږ تعلیم کې نور څه وویله. ته ورشه په پنجاب کې د هماغه دالو نه څومره شینه درته پخوي، د هماغه اوړو نه څومره شینه. موږ هماغه یو ډوډۍ بس تنور کې پورې کوو، خلاص، په څه شي باندې نه پوهېږو. دا پیرکي ګوره، دا ترکاري پکې اچي، دا ورشه په ټولې نړۍ کې داسې مشهور دي. پنجاب او هندوستان دوی لګیا دي، دوی جوړي او لیږي اروپا او امریکا ته په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي. او څه شی دی پکې؟ ترکاري ده پکې، په دننه پکې باټینګرې اچولې دي او الوګانې پکې اچولې دي، مرچکی پکې اچولی دی، لږ پالکې پکې اچولې دي، ترکاري بابې پکې اچولې دي او خلاص بند کړي دي، په ټولې نړۍ کې خرڅېږي. او موږ او تاسې بس پرېښودل ځکه چې موږ او تاسې شوتلې پکې اچولې، پالک هم پکې اچول، نور په کیسې کې نه و. خلکو لږ مرچکی پکې ورګډ کړي، لږ پکې نور شي نه ورګډ کړي، لږ جوړ کړي، لږ ولې چې دا خلک د پښتانه مخکې تلي، دا نور مخکې تلي، موږ او تاسې باید دغه شي نه. نو راغلو په دې کې چې موږ او تاسې به پښتو وایو، پښتو به لیکو، دا په موږ او تاسې باندې فرض دی او پښتو به پالو او یو بل ته به زده کوو. او که موږ او تاسې په خپل کور کې دننه په اروپا او په امریکا او په نورې نړۍ کې هم د خپلو بچو سره نورې خبرې وکړي، یا هی هی ورته خاندو چې هله دا خو په انګریزۍ خبرې کوي، هله دا خو په فرانسوي خبرې کوي، او دا خو چې دی په ایټالۍ ژبې خبرې کوي، او دا خو په جرمنۍ خبرې کوي، خاین دی.
زه به یې ځکه وایم چې ما پسې کنځلې کوئ، زه به درته سپین وایم، ادبي درته نه وایم، د کوڅو په ژبه درته وایم. خاین دی چې د خپل اولاد سره دغسې ژبه کاروي او چې بیا په خپله خاوره په پښتنه خاوره باندې او لر او بر پښتنه خاوره باندې کېږي، د هغه نه خو وروسته پاتې انسان بل څوک نشته چې هغه د خپلو بچیانو سره دا کوي. ډیره مهمه ده، ډیره لازمي ده، ډیره اړینه ده چې موږ او تاسې د خپلو بچیانو سره او د ځان سره دغه خیانت ونه کړو. نو ټولو ته په آخره کې د مورنۍ ژبې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې په خپلې ژبې باندې ټینګ ودرېږئ، دا ځکه چې د نورو مرستې بیا وکړئ. په خپله چې تاسو خپل ځان سره خیانت وکړئ، تاسو به د بل چا سره څه په صداقت لاړ شئ. الله مو ښاد و آباد لره، د ما نه خفه نه شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.